آیا په نارینه او ښځه باندې کوم وخت غسل فرض کیږي؟ فقهاو څلور شیزونه یاد کړي دي چې دا څلور شیزان په ښځه او سړي باندې غسل فرض کوي. اول نمبر منی په حالت د شهوت کې وتل، کدا په خوب کې وزي یا په ویښه باندې وزي. که یو سړی ویښ وي او جما وکړي نو غسل په خاون او ښځه دواړو باندې فرض شو. یا نارینه خپل اندام ښځې ته داخل کړي، که انزال هم ونشي بیا هم غسل په دواړو فرض شو. په دې کې محترم او ډیر ځوانان خطا دي. دا ډیره حیاناکه مسله ده، صرف په دې خاطر کوم چې ډیر ځوانان پکې اخته دي. هغوی دا خبره کوي چې انزال خو ونه شو بیا غسل ولې فرض شو؟ نو په دې صورت کې غسل واجب شو، ځکه محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ښځې او سړي شرمګاه یو ځای شي، که دخول وشي او که ونه شي نو غسل واجب شو. دغه شان یا په خوب کې احتلام وشي، په دې کې بیا لږ تفصیل دی. که چېرته یو کس ته په خوب کې احتلام وشي او دی رافاسېږي او د ده کفړې ګنده وي نو په ده باندې غسل فرض شو. دغه شان مسله د ښځو هم ده، ځکه زنانو ته هم احتلام راځي. دویم نمبر که یو کس په لاس باندې ځان انزال کی نو دې سره هم غسل فرض شو. که دې وخت کې یو کس ذکر کلک ونیسي او منی رستو خارج شي بیا هم غسل فرض شو. دریم نمبر محترمو چې کله ښځه د حیض نه پاکه شي نو بیا هم غسل فرض کیږي. څلورم نمبر نفاس دی. نفاس دې ته وایي محترمو چې د ښځې کم ماشوم پیدا شي بیا د هغې نه رستو ښځه بیماره وي. په دغې بیمارۍ کې یو خاص قسم وینه جاري وي چې هغې ته نفاس ویل کیږي. چې کله دغه وینه بنده شي نو بیا په ښځه غسل فرض دی. آیا دغه وینه بیا څومره جاري وي؟ نو د هغې اخري موده هغه 40 ورځې ده. خو که چېرته 10 ورځې بعد بنده شي یا 15 ورځې یا 20 ورځې یا 25 ورځې یا 30 ورځې نو بیا هم غسل کول لا فرض دي. ضروري نه ده چې دا 40 ورځو ته ورسیږي. او که چېرته 40 ورځې پوره شي بیا هم وینه بنده نشي نو بیا دا ښځه په حکم د فاکۍ کې ده. د هغې نه وروسته به خپل لمونځ کوي او بیا به چې کوم دی د زوړ حالت په شان د خپل خاوند سره میلاویږي او جما به کوي. نو عزتمندو دا 4 مقامات دي چې په دې 4 مقاماتو کې په ښځه او سړي دواړو باندې غسل فرض کیږي.